ستړي مشه زه رحمان بونیری د وایس اف امریکا ډیوه د فیسبوک او د نورو ټولنیزو رسنیو لارې نیغ په دغه پروګرام دی. نن پروګرام کې به موږ د کرونا وایرس په حق له معلومات درکو، د صحت د یو ماهر سره خبرې کوو. تاسو په دې پروګرام کې برخه اخیستی شئ. زموږ د فیسبوک لارې په دې پروګرام کې تاسو سوال راولېږئ، موږ به تاسو دغه سوالونو جوابونه درکو. دا خو ما سره د امریکا په واشنګټن ډي سي کې ډاکټر نظام مومند ملګری کېږي د فیسبوک لارې، او دا پروګرام تاسو په نورو رسنیو هم کتلی شئ. ډاکټر صاحب پروګرام کته بخیر راغلی وایم. مننه بونیری صاحب. ډاکټر صاحب ډېر مهرباني چې موږ ته موخه راکړو. یو ځل بیا ستاسو نه به هم زه تپوسونه کوم او اورېدونکي به هم تپوسونه کوي. کوم تپوسونه چې هغه کوي په فیسبوک راځي هغه به زه تاسو ته لولم. تر اوسه پورې د کرونا وایرس په هکله زموږ فوکس زموږ ایریا چې دغه پاکستان افغانستان وي، خو لومړنی تپوس دا دی کوم علاج راوتی دی؟ اوسه پورې کمپلیټ داسې علاج یې نشته دی چې هغې سره فل ټریټمنټ کېږي، خو داسې میډیکیشن شته دی چې هغې سره څه ناڅه هغه سیویریټي کمیږي. ډاکټر صاحب په پاکستان کې په افغانستان کې دغه هیوادونه چې هلته د کرونا وایرس پیښې لږ زیاتې سیوا کېږي، نورو نړۍ کې لکه اروپایي هیوادونه شو یا امریکا کې مختلف ریاستونه شو، په دې کې په دې پیښو کې کمی روان دی. پاکستان کې ولې سیوا کېږي؟ څه فکر کوئ؟ نو صاحب تاسو خیال وکړئ چې کله د اختر د اخیری روزې وي نو دې کې خلکو لاک ډاون فالو نه کو، بلکې ګورنمنټ هم داسې وي چې خلکو لاک ډاون یې ریلیز کو. نو د هغې د وجه خلکو ډېر زیات یو بل سره میلاو شو او هغه سوشل ډسټنسنګ چې کم پکارو هغه یې ونه کو. نو د هغې نتیجه دا ده د هغې د وجه نه اوس دا کیسې چې دي ډېر زیات شو. بل زه دا ګورم چې لکه پاکستان کې افغانستان کې زمونږ د پښتنو قبایلو کې دلته څوک هم فیس ماسک نه اچوي، ایون که هغه د هغوی لیډران وي، که هغه د هغوی ریلیجیس لیډرز وي او که پولیټیکل لیډرز وي. نو د دې ټولو بې احتیاطۍ د وجه نه دا شی ډېر زیات سپریډ شو. یو علت تاسو دا ښوده چې احتیاط خلک نه کوي، بل جوماتونو ته لاړل یا ګڼه ګوره ته لاړل او ماسک نه اچوي. ماسک اچول څومره ضروري دی ډاکټر صاحب؟ بونیری صاحب که زه درته ووایم چې رایټ ناو کرونا سره د جنګ کولو واحد لاره زمونږ سره ماسک اچول دی، او کوم چې په زمونږ په وطن کې بالکل خلک نه کوي. او زه ډېر زیات حیران یم، بلکې زه خو زما ذهن مني نه. زه ګورم دا پولیټیکل لیډر چې کوم دي خاص کر دا چې دي دوی بالکل په ایون فنکشنز کې د دې میټینګز کې چې دي دوی بالکل لکه ماسک څوک هم داسې ونه کتو. ډېر کم خلک مې وکتو چې هغوی ماسک اچولی. خلک خو دوی ته ګوري او دوی فالو کوي. نو دوی ته خو زه دا ایډوایس کوم چې کم از کم خپل میټینګز کې خلکو ته په میډیا راځئ، تاسو دا ماسک اچوئ چې خلک هم فالو کړي. بل دا دی چې کوم زمونږ ریلیجیس لیډر دي، ملیان دي، هغوی ته پکار دا دي چې هغوی خپل یو رول ماډل شي، هغوی ماسک اچوي. زمونږ میډیا والا ته پکار دي چې کوم شو کې راځي هغې کې لکه دوی باندې ډېر زیات امپورټنس ورکړي. ریزن دا دی که زه دا که ټول زمونږ کوم عوام دي دوی ماسک اچول شروع کړي، نو زه دا خپل زما اکسپیرینس هم دی او دا پوره زه په کانفیډنس ویلی شم چې د دې سپریډ چې دی 15 اوره 90% دا کمیدی شي. او د دې واحد رایټ ناو طریقه هم دا د زمونږ وطن کې چې ټول خلک ماسک شروع کوي او پوره احتیاط وکړي. صرف دا نه چې صرف تاسو بازار ته ځئ ماسک اچوئ یا تاسو نورو خلکو سره میلاویږي. ایون په کور کې چې څومره کیدی شي دا سرجیکل ماسک نه دی دا واچوئ. او که دا یې شروع کړو نو د دې وبا نه به موږ ډېر زیات حده پورې خلاص شو. او زه دا هم ویم که مخکې 2-3 هفتې چې کومې دي دا ډېر امپورټنټ دي. که دې کې دا سپریډ چې دی دا لږ کنټرول شو نو کافي نقصان نه به موږ بچ شو. ښه، زه دوست دلته تپوسونه فیسبوک نه زه د شاملوم. فیسبوک دا پروګرام نیغ په نیغه روان دی. اورېدونکو ډېره مهرباني چې فیسبوک باندې تاسو ما سره ملګري شوي یې. دا پاڼه که تاسو د خپلو ملګرو سره شیر کړئ نو ډاکټر نظام مومند صاحب په افریقا کې د کرونا وایرس چې کوم ناروغان دي نه یوازې د هغې علاج کړی دی بلکې یو ډېره غټه وسیع تجربه لري، په هغه هسپتال کې دی کار کوي. د هغه نه تپوس کولی شئ د دې کرونا وایرس په هکله، او که ستاسو په علاقه کې داسې کوم معلومات وي هغه موږ سره شریکولی شئ. انشاء افریدی د خیبر نه وایي چې کرونا وایرس په ګرمۍ کې زیاتېږي او که په یخنۍ کې. یو تپوس دا کړی دی. بل تپوس چې دی ماسک اچول ډېر ضروري دي. دا خبره کړې د علي بلوچ او اپنا ویر بهادر په نوم باندې یو کس تپوس کړی. زه پوهېږم چې دا سنجیده تپوس کړی دی که نه دا د ټوکې کول غواړي. خو وایي څوک چې کرونا وهلی وي او هغه ولامبي نو څه نقصان خو نه کوي.
د کرونا وایرس ناروغه کس چې دی هغه لامبلی شي که نه؟ بالکل لامبلی شي، د کې منیت نشته دی چې څنګه نارمل کس دی هغوی ته. جمع وړي چې تپوس کم کړی دی چې جمع وړي دا مسله چې دا اکثره خلک تپوس کوي د دې دا مخکې مونږ دا خیالو خو دې سره هېڅ هغه ریلیټډ نه ده. په جمع وړي کې کیدای شي په جمع کې زیات وي خو په وړي کې کمیږي نه. یو بل تپوس کوم، تاسو نو ما په شروع کې تپوس وکړ چې ریمډیسیور تاسو نوې علاج راغلی دی که نه؟ ریمډیسیور نومې دوايي چې دا خو په ډېرو هېوادونو کې ورکول کېږي لګیا ده، دا څومره حده پورې کارآمد یا ښه دوايي ده؟ ګوره دا میډیکیشن خو چې اویلیبل زما خیال پاکستان کې هم شروع و، د دې قیمت کافي کم و، خو اوس ډېر اویلیبل نه دی او بلکې ډېر ګران هم دی. که اویلیبلی او څوک یې چاته میلاویږي نو دا چې 15 ورځو دپاره ورکړي په ارلی سټیج کې که نه، نو د دې سیویریټي ډېر کم کېږي. واحد یو میډیکیشن دی د کرونا وایرس باره کې چې هغه موږ ته څه ښه ریزلټ راکوي او دا یو واحد میډیکیشن دی اوسه پورې چې کوم د وایرس دا ډوپلیکیشن 2 کېدل 3 کېدل زیاتېدل کموي. نو کوم دی کې چې اویلیبل او کم خلک یې اخیستی شي یا نو هغوی ته پکار دي چې ارلی سټیجز کې دا یوز کړي، نو د دې نه د بیماري د سختوالی ډېر کمیږي. ریمډیسیور د بیماری سختوالی چې کمولی شي. دې علاوه خلک د علاج دپاره ګولۍ هم اخلي او ما اوریدلی دي خو ما اوریدلی دي چې په پاکستان کې اکثره خلک ډاکټرانو ته وایي چې موږ ته ډریپ ولګوئ، لیکوډ ډریپ. کمې ګولۍ اخیستی شي او دا لیکوډ ډریپ چې دی دا ډراپونه چې ورته وایي دا څومره لګول پکار دي یا نه لګول پکار؟ پولیس زه به تا ته یو ټریټمنټ ګایډ لاین یو پلین درکم که نه، بلکې کم فیصل چې ډاکټر چې کم دی د انفیکشس ډیزیز چې دی هغه د ټاسک فورس مشر چې د پاکستان دی، نو هغوی هم سره موږ په اپنا کې خبره کېدي، نو هغوی یو ګایډ لاین ورکړی دی. هر یو هسپتال چې کم ګورنمنټ هاسپټل دی هغوی فالو کوي. نو زه به خپل خلکو ته دا ووایم چې هغه ګایډ لاین فالو کوئ. ریزن دا دی چې زمونږ پاکستان کې انفارچونیټلی داسې یو ټرینډ جوړ شوی دی چې د کوڅې کم عام ډاکټران دي هغوی ته اپ ټو ډیټ نه دي. هغوی خپل ځان له یو ګایډ لاین یا په فیسبوک د چا نه کتلی یا د چا نه اوریدلی هغه فالو کوي. هغوی چې کم د CDC یا د WHO ګایډ لاین دي هغه نه فالو کوي. نو زه به خپل خلکو ته دا ووایم چې کم ګورنمنټ هاسپټل دی لکه پېښور کې لیډي ریډنګ هاسپټل شو، حیدرآباد میډیکل کا، د هغې چې کوم ګایډ لاین دي هغه فالو کوي. نو دې کې زه تا ته وایم چې دې کې کم علاجونه دي چې هغه کول پکار دي. اول خو پیشنټ پکار دی چې معلوم کړي چې د اکسیجن لیول څنګه دی. که هغه ته اکسیجن نه پکار د هغه اکسیجن سیچوریشن چې هغه 94 یا د هغه نه بری، نو هغه ته په کور کې کېنولی شي او هغه ته د اکسیجن ضرورت نه، نو هغې کور کې به ورسره بیا ته څه کوي. یو خدا دی چې موږ دا وایي چې دا ایزیترومایسین کوم انټي بایوټیک ټیبلټ دی دا 15 ورځو ته ورکول پکار دی. لکه دا انټي بایوټیک دی نه علاوه چې دی دا بیمار چې دی دا ورځ کې یو څو ځل الټه سملاستل پکار دی. دې ته پرونینګ وایي. دې د وجه نه د دې کم دا پیپړي چې دی دې کې چې کم انفیکشن یا کم فلویډي نو هغه ډرینیج کېږي. بل دا دی چې دې پیشنټ ته د ساده ایکسرسایز پکار دی، لکه یو ډیپ برید وکړي که نه، ساه واخلي لږ ساه ودرې او بیا یې ساه وباسي چې دې دا لنګ چې دی د دې دا کولاوېدل کېږي ورځ کې که نه. دا پکار پړپوس چې کوم دی پړپوس چې دی د هغې لپاره لکه دی ودرېږي دا ایکسرسایز سره او د خولې سره دا ایکسرسایز دی، یعنې دا پریکټس دی. تاسو وایي چې دې سره دی کولی شي. ښه تاسو مخکې خبره کوله ډاکټر صاحب. او بل دا دی چې موږ دلته وایټامین C 1000 ملیګرام یو ټیبلټ ډیلی ورکوو او زنک چې دی 220 ملیګرام 1 ټیبلټ ورکو. دا خو دا علاج شو. بیا ټایلنول یا پیراسیټامول د تبې د ورکول پکار. اوس هلته ماته دا نیوز راغلی دی چې دا خلک اکثر په کور کې دي او د کور کلي ډاکټر یا کمپاوډر راشي او هغوی ته ډریپ ورکوي. ډریپ هغه ته لکه هغه فلویډ ډېر زیات انجکشن یې نه انټي بایوټیک نه یادوم، هغه کوم چې آی وي فلویډ یا لکه طاقت والا ډریپونه هم دوی ورته وایي. نو موږ ته دا معلومه شوې ده زموږ دا ایکسپیرینس دی دلته دې خلکو ته چې دی دا فلویډ نه دی ورکول پکار، ولې چې دې ته کله نمونیا وشي او ته ورته ډېر زیات فلویډ ورکړي آی وي د انجکشن په ترو، د دوی دا فلویډ چې دی دا پیپړو ته لاړ شي او دوی ډېر زر د ساده سیستم چې دی دا مرض چې دی ډېر زیاتېږي او دوی ته بیا د وینټیلیټر ضرورت دی. نو دا خبره د خپل کلي ټولو ته دا وایم چې که
یو بیمار وبس کلی شي خوراک کولی شي هغه تش او میتیالي داغي پوره جوړیږي او ډیر تکلیف وته نه نو دا ډریپونه چې کم تاسو لاړ شي کور کې کی دا مور کوي دې سره هغه ډاکټر صاحب راسره اوسه دا خبره ساتي زه څو پیغامونه شامل وم جانزیب یو خاص کړی د تاسو پروګرام په داسې علاقه کې خلک ګوري جانزیب وایي چې هغه پښتانه یا اردو یا په پښتو پوهیږي نو انګریزي که تاسو ټکو د متبادل ټکي استعمال کوي نو دا بخوي سناولا په اسلام آباد کې دکاندار دی وایي زه څو کوم زه په اسلام آباد کې دکاندار یم د کرونا وایرس نظام بچ کما دا دوه تاسو د جوابونه وایو دین علاوه سوالونه دي امیر محمد خان وایي ډاکټر صاحب سوال دا کوم چې زما لس ورځې کېږي زکام او تبه مې ده خو په یو تاریخ او خوږ باندې نه پوهېږم لکه خولې ټیسټ چې دی یا خوند چې دغه کاري داسې چې کرونا ده که نه انفیکشن وته دې څه وکړي نو ګوره چې دا دی چې ټکه نه ټولو نه امپورټنټ شی بنوري صاحب دې ماسک واچوي زمونږ د کوم دا واحده طریقه ده د دې وبا نه بچ کېدو که دا شی زمونږ شروع نه کړو رایټ ناو هر یو کس صرف دا نه چې انفیکشن دی ټولو ته دته پکار دي چې ماسک واچوي د خلکو نه ځان جدا کړي بله دا ده که دته ډېر تکلیف نه وي د ساه تکلیف ورته نه وي نو د کور کې آرام وکړي کښېني او دا بل دا دی چې کوم دا خلک وایي چې هایدروکسي کلوروکین د ملیریا دوايانې استعمالونه څه فرق راځي بالکل غلطه ده دې پسې مه ګرځئ او مه دا استعمالوئ دته به دا ووایم کور کې کښېنه دا ما چې کوم درته وایي چې د پیپړو دا ورزش کوه پوه شي اوبه څښه ډېرې ډریپ چېرته داسې ونه کړي چې لاړ شي چېرته ډاکټر ته یا کمپاوډر ته هغه ورته ډریپ وخېږي هېڅ ضرورت ورته نشته هغې سره دته زیات نقصان رسي دته پکار دی چې دا ایزیترومایسین د انټي بایوټیک استعمال کړي د ټوخي شربت سره او دی به ټیک شي دا د اسلام آباد دکاندار څوک دی اسلام آباد کې تاسو ماته چې هغه بیمار دی یا هغه وایي چې ځان څنګه پریوینټ کړم نه او زه دکاندار یم وایي خپل حفاظت څنګه کولی شم ګوره یوازې نه حفاظت سره بالکل ماسک دی واچي ماسک د ټولو نه که ماسک د 24/7 اچو په دکان کې زه دا پوره یقین ساتم دی چې 90-95% دی به د ماسک د وجې نه بچ کېږي خو دا ستاسو خبره په ساده ټکو کې دا ده ماسک خوله پوزه پټول تربوزک وهل تر ټولو مهم شی دی ډاکټر صاحب وایي چې په 100 کې 95% امکان دی چې ته بچ شې لاس وینځه د چا سره لاس ملاو کې هغه لاس په صابون وینځه هغه لاس کې ملاو کې خولې له مور وړه خلک چې راځي دکاندار په لار کې په دکان په سر کې یا په خپل کې داسې کم ته چې د لاس پاکول لپاره دا مختلف دغه ډاکټر صاحب څو ورته وایي تاسو سینیټایزر دا شی نه کېده یو بل کس دی کراون په نوم باندې یو کس دی هغه وایي چې انټي باډي به کله پورې تیار شي انټي باډي څه شی دی زه خو نه پوهېږم آیا دا دې تپوس خو نه کوي لکه پلازما پاکستان دی ویکسین یاد دی انټي باډي مطلب دا وایي چې ویکسین کله به پیدا شي نو ویکسین خو تقریبا ټایم لګي خو بونیری صاحب زمونږ وطن کې نن سبا یو وبا ډېره زیاته خپره شوې ده زه دا وایم چې دوی دا وبا که نه چې لکه مطلب دا دی دوی دا ماسک نه اچوي دوی د دا ذهن کې سوچ نه کوي دوی د ویکسیني او دا خبرې نه کوي زه دوی ته صرف دا یو خواست کوم چې تاسو دا مخکې 2-3 هفتې چې دي دا ډېرې امپورټنټ دي دا پیک ته دا شی رسېدلی دی او رسي به دوی که دا ماسک وانه چو ټولو او هر وخت دا ماسک داسې نه دی بونیری صاحب چې کوم مطلب دا دی چې لکه یو فیشن پرنګ یو ځل واچي یو 2 ځل واچي او بیا دا به تو پورا 24/7 اچي او زه دې ټولو ته دا وایم که دا ماسکونه دوی شروع کړل نو مخکې 2-3 هفتې دوی ته زه دا نه وایم چې دا ماسکونه به دوی ته پوره یو 8 میاشتې پکاري نو که دوی دا شروع کړو د دې دا سپریډ به دومره کم شي که نه چې بیا به مخکینی هفتو کې به داسې بیماری دومره زیاته نه وي ډاکټر صاحب زه یو څو پیغامونه ته ورکوم او لیدونکو مهرباني تاسو پروګرام ګورئ پیغامونه را لګئ دا پاڼه د خپلو ملګرو سره شیر کړئ تاسو په وطن کې په سوات کې په بونیر کې په چارسده کې په ثوابۍ کې په جوب کې په لورالای کې په پښین کې په کوټه کې په کوچلاغ کې په چمن کې په ننګرهار کې په کابل کې په باګرام کې په جلال آباد کې په سپینغر کې په وام کې په چرته چې مې که په دوبۍ کې که په ریاض کې که په جده کې که په امریکا کې که په یورپ کې ډاکټر صاحب دا مشورې اسانه مشورې دي ډاکټر وایي هیڅ علاج تر اوسه پورې نشته دی داسې کم ټوس علاج دوايي چې هغه واچوي کرونا نه بچي نشي یوازینۍ خبره ماسک ولګوئ ماسک
پوز پټه کوي غني ګورو د مزه لاسونه وینځي تاسو پیغامونه شاملو مخ تاسو د پاڼه نور ملګرو سره شیر کړئ لایک کړئ نور ملګرو ته هم پته ولګي اته ولا وی چې سلامونه د سعودي عرب نه وعلیکم سلام امیر محمد خان وی رحمان صاحب ډاکټر صاحب د پښتون قوم چې کرونا مرض والا پکور کې خوراک کم استعمال کی کم خوراک خوري مطلب دا امین صدیقی وی چې زما تاسو ولې نه وای امین صدیقی صاحب تاسو زما مخ ته نه راغلی کراغه زبې خامخا پروګرام کې شامل کما او بخدا پیغامونه چې روان دي په بر روان دي نو زه وینم نه ستا پروګرام مانه پاتې شي امیر محمد وی چې رحمان صاحب ډاکټر صاحب د پښتون قوم چې د کرونا وایرس ولا کم خوراک خوري دا موږ شامل ک مهرباني ډاکټر صاحب خوراک مختصر خاص شي خپل پکار نه د دې د خاص ریکمنډیشن نه د خدا سي کم تری خوراک د کم چې د معدې تکلیف د تزیاتي او هغه نه دي کول پکار صح خوراک نه دي کول پکار نور د سپیسیفیک د دې ریکمنډیشن یا خوراک نشته د قیدی زدران د ترکیه نه سلامونه کوي ډاکټر صاحب د ترکیه په استنبول کې دی او دا غنه سلامونه کوي قیدی زدران صاحب اته الله مسافر د سعودي عرب نه سلامونه کوي تاسو وخت ته پوس کو چې را کرونا وایرس په پاکستان کې بنوي دومره خور شوی ک خلکو ماسکونه لګولې وي آیا پاکستان کې چې کم د طب کم تاسو استادان به پکې وسوم چې کم اسوسییشن دی ډاکټرانو هغه دوزله په خپل پریس کانفرنس کې هم د حکومت په تګلار تنقید کړي وو تاسو د سی سی ډي ذکر وکړو نړیوال صحت ادارو ذکر وکړو دا هو چې کم احکامات مثال په توګه په امریکا کې صدر ته وویل هغه په عمل وکړ او د شان پر ریاستونو کې گورنرانو دغه مطابق تګلار جوړ کړه ته فکر کوي د پاکستان د حکومتي تګلار چې وا په دې کې څه کمې وو د دې پوجا باندې د کرونا وایرس اوسنی پیښې سیوا کیږي داسې تګلار کې بدلون پکارو بالکل بونیری سے ما خو تاسو ته مخکې وی چې زمونږ د کم لیډرز یو پولیټیکل لیډرز لو هغه ته دا پکار و چې هغه ماسک ته شروع کړي وي کم میټینګز کې پکارو هغه خپل عوامو ته یو داسې میسج ورکړي وي چې دا کوي عوام چې وګوري زمونږ پولیټیکل لیډرز هغه ماسک نه چینو هغه بیا هغه فالو کوي ولی هغه یو خدغه وجه بل زمونږ چې کم ریلیجیس لیډر دي علما دي دا خو لکه ایون ماته دا نیوز هم راغلی چې دی جنازو کې دا وایي چې دا وایرس شته نو زه به خپل هغه ریلیجیس لیډرز ته وایم چې تاسو دا یو وبا ده یو ډېره سخته او زمونږ کوم باندې یو قیامت راغلی دی تاسو لیډ کوي دا تاسو خلک په دې ایجوکیټ کوي چې ماسک واچوي که جمعات کې تاسو اذان کوي دا هغې نه مخکې د ماسک او د دې احتیاطي تدابیر چې دي دا خلکو ته ورسوي نو دا خلک چې دي ریلیجیس لیډر پولیټیکل لیډر کدی هغه دا شی شروع کی نو دا خلک به فالو کول شروع کی نو د دې نه به ډیر زیات یو خلکو ته میسج میلاو شي او خلک به ډیر زیات بچ شي د دې نه تاسو فکر کوئ هغه مذهبي مشران چې حکومت په ټلویزیون کې نه ولي وو هغه ول چې دا وبا د عذاب الهي دی او ته فکر کوي چې دا قسم پروګرامونه په ځای باندې داسې پروګرامونه پکارو چې د مولایانو صاحبانو نصيحت کړي وي خلکو ته ویلې وي چې تاسو احتیاط وکړئ بالکل بونیری سے ډاکټر ته دې خبره سره اګری م چې موږ نه دلته فیلور شوی دی خو بیا ات د سیم ټایم زمونږ عوام ته خو دا انفارمیشن خو کافي میلاو دي خو دا درته ویم چې زمونږ عوام هم نه فالو کوي نو ماته هر یو ځای کې ډیساپوینټمنټ دی لیډرشپ پولیټیکل لیډرشپ هغه کم اگزامپل چې پکارو چې هغه سیټ اپ کړي هغه هم نه دي هغه نه سیټ شوی زه په پلازما باندې تاسو کوم چې پلازما په پاکستان کې سبب په سوشل میډیا وینم په افغانستان کې چې ذکر کیږي پلازما څه شی دی دا ولي خلک ذکر کوي او د دې اهمیت سره یو د نمخ چې دغه تلار شو مونږه اسد الله فریدزی د کونړ څخه وای چې کرونا ټیسټ د منفي کېدو څخه بیا هم ټوخي وی کسنګا مطلب دا چې د کرونا وایرس د منفي راغی خو بیا هم ټوخيږي نو یو کس چې ټیسټ منفي راغی بیا ټوخيږي دې مطلب سره بنې سه موږ ته خو پته چې کرونا وایرس کم ټیسټ چې دی کنه دا دومره اعتباري نه دی که نیگیټیو راغم دی مطلب دا نه دی چې تا ته کرونا نشته زه خو دا وایم چې کم خاص نن سبا چا ته کور کې تبې یا ټوخي یا نور څه داسې نو هغه دی دا ځان سره ذهن کې سوچو چې دا کرونا کې دي چې ولې موږ صدا سي ټیسټ کسانم راغلي چې موږ دوه ریزلټ ټیسټونه کړی ټیسټونه نیگیټیو دي خو بیا چې موږ د هغه د پیپړونو بایوپسي والو نه هغه کې کرونا ډایګنوز شي نو دا ټیسټ چې کنه دا دومره اعتباري ټیسټ نه دی خو که چاته د علامات نو هغه دي داسې ځان سره سوچو چې موږ ته کرونا دا او موږ به د خلکو نه ځان بم بچو نور بم بچو او کور کې په آیسولیشن کیو فرید وای چې چا غوګونه بند وي دې څه مطلب دی غوګونه بندېدو سره هم دا یو علامت کې راځي نه علامتونو کې ها امجد علي وای چې دوباره دا وایرس یو کس ته وشي بیا وته کې دي شي ډیر کم چانس دي خو لکه په کار د نن سبا کې
احتیاط پکار دی خو چانسونه کېدې شي خو ډېر کم دي. ها نظام الدین د دوبۍ نه سلام کوي. نظام الدین چې د دوبۍ نه سلامونه تاسو ته کړي دي. عظیم خان وایي چې ډاکټر صاحب د الرجی لپاره کوم خاص هدایت شته؟ فیض الله وایي چې حکومت ته وسوم پکار ده چې ماسک فری کړي. آیا دا امکان شته چې پاکستان کې ماسکونه مفت یا ویډیو ورکول شروع شي؟ بالکل بونیری صاحب زما خیال خدا دی چې هر یو ځل ټول عوام ته کم زمونږ چې کم ان جی اوز دي یا زمونږ کم خلک دي چې افورد کولی شي که دوی دا نن سبا دی وخت کې چا خلکو ته ماسکونه ورکړه ډیسټریبیوټ کول او دا میسج ورسو نو زما خیال د دې ثواب ډیر زیات ولی چې دا ته د خلکو ژوندونه بچ کې بلکې دوی ټول ته اپیل کوم چې چا سره ماسک نشي افورد کولای دا کم خلک چې افورد کوي دوی لدی لار شي کور کلی ته او ډیسټریبیوټ دي کی ولی چې دا واحد طریقه ده. سمه ده. وردک صاحب وایي زما سوال ولې نه وړاندې کوي؟ زه نه پوهېږم چې وردک صاحب تاسو سوال لګلی ما ولې نه کتلی. یو کس کتلی چې تا د مردان نوم وانغاستو نو داسې ده چې ټوله پښتونخوا نومونه کوم ته مخته راشي زه اکثر اخلم په دې کې زه توپیر نه کوم که هغه مردان دی که هغه نوخار دی که هغه چارسده ده که هغه پېښور دی که هغه اټک دی که هغه میاوالی ده که هغه نور ښارونه دي. خو ما مثال په توګه واخیست تاسو خفه کېږئ مه چې زما دغه ښارونه خوښ دي یا مې دا نه دي خوښ. که ما نه وزیرستان هم یاد دی ماته باجوړ هم یاد دی ماته شمالي هم یاد دی ماته انګور اډم یاد ده ماته مومند او صافو هم یاد دي ماته کورمه هم یاد ده ماته دیرو هم یاد دی. خو مثال مې دا چې وخت په دې نومونه اغوستو باندې زیات اغوستل کېږي. ضروري خبرې تاسو خفه کېږئ مه که ستاسو د کلي نوم ما وانغست. بونیری صاحب تاسو پلازما ولا خبره کړې کنه پلازما تر اعظم او پلازما تر اعظم خو درې سوالونه نور شاملو ما ډېر اوریدونکو کې د سره چې د خپنه شیرانه رحیم الله چې وبا بر سبق ته پوری وي. مشتاق احمد وردک چې کم یو ټیسټ زیات بهتر دی د پوزې د لارې یا د وینې د لارې؟ ها مشتاق وردک دا تاسو کړی دی د پوزې ټیسټ پکار دی که د وینې ټیسټ پکار کم یو بهتر دی؟ اوس خو چې کم خلکو ته شکی په ځان باندې د پوزې ټیسټ اول پکار دی ولې چې دا ډیر زر راشي کنه او دا وینې ټیسټ خلکو ته پکار دی چې هغوی ته وایي چې معلوموي چې ماته مخکې چېرته انفیکشن شوی کنه. د وینې ټیسټ ډیر امپورټنټ دی او ډیر زیات ریلایبل لکه اجباري دی خو نن سبا ټولو ته پکار دی چې د پوزې ټیسټ اول وکړي. اوس براشو پلازما ته. پلازما په پاکستان کې زیات ذکر کېږي. زه په میډیکل ټرم باندې نه پوهېږم خو تاسو لږ وضاحت وکړئ پلازما څه شی دی؟ د پلازما چې ده د وینې یو حصه ده هغه کې چې کم انټي باډیز دي کنه دا هغه یو پارت دی پوره وینه نه ده نو د هغې نه هغه پلازما راوالي هغه لیکوډ فارم چې دی هغه اوبه فارم چې دي د وینې اوبه ني هغه راوالي هغې کې هغه انټي باډي جوړ شوي چې چاته انفیکشن شوي هغه د هغه نه راوباسي او بل بیمار ته ورکړي هغه انټي باډي هغه انټي باډي دی چې موږ دا سوچ کوو چې دا د دې وایرس خلاف بلکې مطلب دا دی چې دا کس بچ کړي د دې بیمارۍ نه. خو مونږ ته چې کومه پورې وسه پورې مونږ هم هسپتال کې ورکوو داسې نه ده چې مونږ یې بند کړې داسې زیات خاص خوند یې نشته دی. نو زه د خپل عوام ته وایم هلته خو یو پیشنټ جوړ شوی دی چې هر یو کس پلازما پسې منډې وي لکه دومره زیات فرق نه راولي خو که بیا هم چا سره یې اویلیبلي وردي کي خو که نه میلاویږي یا ډېره په ګرانه میلاویږي نو زه دوی ته دا وایم چې دا داسې علاج یې نه دی او نه د دې څه ډېر زیات فرق پرې باسي. په مطلب دا پلازما د هغه تن په وجود کې وي چې یو ځل هغه وایرس ورته شوی هغه جوړ شوی کنه د هر چا په وجود کې دی شي نه چې کوم کس ته انفیکشن شوی یا بیماری شوی نو د هغه د کرونا وایرس د هغه په وینه کې انټي باډي جوړ شي هغه انټي باډي بیا د هغې د وینې نه موږ راوباسو د پلازما په تھرو او هغه بل کس ته چې کوم ته اوس بیماري ده هغه ورکو. تاسو په امریکا کې داسې اوریدلی دي یا دا دلته پریکټس دلته هم شروع دی چې خلک خپل پلازما ورکوي؟ دا خو موږ شروع کې بلکې اوس یې ورکوو مخکې خو موږ دا یقین و چې دا کېدای شي ډېر ښه ریزلټ راکړي او ورکول پکار دي دې کې څه دغه نشته دی موږ خو دا دی چې اوسه پورې کوم موږ ایکسپیرینس شوی دی نو ډېر زیات څه خاص خوند یې نشته دی. لکه مخلص دران وایي خلک د ډاکټر دلته یېرېږي خلک ډاکټر ته نه ځي پاکستان کې شک کوي اوس هم خلک چې ډاکټر ته لاړ شي نو اسنه چې وایرس ورته دی وایرس ورته ورکی یو ملګری د هغه مور بیبي په حق رسېدلې وه هغه ته چا وایي چې دا ځکه په حق ورسېده چې دا ستا مور تاسو اسپتال ته بوتله هلته کې ډاکټرانو ته ویل شوي دي چې د کرونا وایرس مریضان سیوا کوي او ناروغان سیوا کوي دا ډراما یا پروپاګاندا څومره قوي ده؟ بونیری صاحب دوه درې خبرې دي اوس دا خبرې ما ته هم معلومې شوي دي دا وایرس چې دی اکثر دا اتمه نهمه ورځې پورې دا کس چې دا ډېر ټیکي لکه کور کې ښه برابر ناست وي او دومره تکلیف هم نه وي
9مه 10مه 12مه زما چې کومه تجربه شوې دلته دی وخت کې دوی ډیر زر بیمار شي ما ته ښکاري داسې کیږي چې دوی کله لږ سختیږي کنه نو دا بیمار چې کله به وینټیلیټر باندې ځي نو دا 1-2 ورځو کې دی خراب شي نو ښکاري داسې چې دا خلک هسپتال ته 8مه ورځ بوځي چې کله لږ سختېدل شروع شي نو د دوی خو دا کورس چې دی دا ډېر زر بیا خرابېږي نو هغه په هسپتال کې په هغه 24 غنټو کې دومره خراب شي چې بیا دوی دا سوچ کوي چې دا که موږ هسپتال ته نه وی راوړی نو دا خو ټیک ټاک وو او موږ هسپتال ته راوړو او دا دومره زر څنګه بیمار شو نو د دې خلکو ته وایم چې دا د ډاکټرانو څه قصور نه دی او نه هغوی له داسې څه انجکشن ورکوي دا د بیمارۍ داسې یو موږ سره دا بیماری چې دا 9مه 10مه ورځو کې همدومره زر تیزیږي نو دا دوی ته دا نه دي پکار چې د دې د وجه نه دوی د خپل بیماران چې هسپتال ته نه بي بلکې هسپتال ته بیول ځکه پکار دي چې هغه ګایډ لاین او کم ټریټمنټ چې دی هغه هسپتال کې صحیح دی بار ډاکټران ځینې وخت کې داسې هم دي چې هغوی داسې میډیکیشن ورکوي چې هغه موږ نه ریکمنډ کوو ښه امیر محمد خان وایي زما سوال دا دی چې ډاکټر صاحب نه چې سرکاري او هغه سوال زمانه تیر وته ومنو شو کته ټول یو ماسک څو ورځې استعمال شي امین صدیقی وایي یو ماسک څومره ورځې استعمال شي مختصر جواب ډاکټر صاحب بالکل چې څومره وخت چې عام کس ته استعمال چې کومه پورې خراب شوی نه بالکل استعمال کوي سرجیکل ماسک ام رین شین وړی یا وری یا سچم دی عمران د کابل څخه آیا کرونا ډیرو وړو ماشومان ته هم کېدای شي خو دومره زیات نه چې څومره مشران او غټو خلکو ته کېږي وړو کې ډیر کم وي ها ما الرجی ټریټمنټ تاسو کو تاسو زما میسج شامل نکو کا دا تاسو ما نه غنوم لاړو خو دا تاسو کو الرجی ټریټمنټ الرجی ټریټمنټ خو د الرجی میډیکیشن دي نو هغه سره د کرونا خو ته تعلق نه دی یو بل بیماری ده سراج ګل مومند وایي چې زما کرونا مې خښوي د خوست په خېټه کې درد وي دې څه وجه ده ځینې خلکو ته داسې کېږي خدای به په خپل ټیک شي یو څو هفتو پس جانزي وایي چې کم کس د وینې ناروغي وي کرونا ناروغي وي هغه سړی وینه بل مریض ته ورکولی شي د کرونا ورځو کې وینه ورکول پکار دي که نه نو چې دته سیمپټمز نه وي که نه او ته به ورته نه یو څو ورځې هفته 2 هفتې که نه 14 ورځو پورې نو بیا هغه څنګه نارمل کس ورکوي هغه یې ورکولی شي بلکې د وینه خو د نورو وینو نه به ښه نن سبا ولې چې دې کې کېدای شي انټي باډیز وي پکې ډاکټر صاحب مریضانو قسمونه څو دي هاي ریسک مریض څه ته وایي لکه زیات خطرناک مریض کم وي د کرونا چې کم خلکو ته سابندۍ بیماری کم خلکو چې سیګریټ ډیر زیات څښلی کم خلکو ته د پیپړو ټي بي مخکې نه شوي کم خلکو شوګر ای او هغه کنټرول نه کم خلکو ته چې د ګردو بیماری او کم خلکو ته د زړه بیماری یا بلډ پریشر دا ډیر هاي ریسک دي ټول نه پټاپ چې دی د سابندۍ بیماری او د سینې بیماری چې مخکې تیره کړي او شوګر او غټوالی چې کم کسان ډیر زیات غټي هغه هم هاي ریسک دي اتاولم وایي چې کرونا دوباره ہو سکتا ہے اصغر خان وایي چې د کرونا اول څنګه پته لګي د کرونا اوس خو نن سبا زم چې زموږ وطن کې دومره خواره شوي چې کم کسټم توخې کېږي تبې کېږي نو هغه د زه به په هغوی ټولو ته وایم چې ټیسټ پکار دی چې وي که که ټیسټ نه کېږي نو ځان ذهن کې دي دا کېني چې دا کرونا ده بل دا خبره ده دا یو عجیبه غوندې کې سوچ هلته ډیولپ شوی دی دا لاړ شي ډاکټرانو ته ډاکټرانو ول د ټایفاید ټیسټ وکړي د وینې یو خو هغه ټول غلط ټیسټونه دي زه خو دا حکومت ته چې دا بند کړي د هغې نه د ټایفاید پته نه لګي نو او بیا دوی ته دا وایي چې تا ته ټایفاید دی نو زه دوی ته دا وایم چې کومه تبه یې ټوخې بدن یې خوږېږي نو دوی ته دا پکار دي چې یا دې ټیسټ وکړي او که ټیسټ نه کېږي نو خلکو نه دې ځان جدا کړي او دا د ذهن کې کېني چې دا کرونا ده دا دې سوچ نه کوي چې دا بل تبه ده کرونا داسې بده بیماری نه ده لکه مطلب دا دی چې پکار دا دی چې تاسو قبوله کړئ دا یو بیماری راغلی ده او شته دی نو هلته چې کومه تبه نن سبا ده نو هر یو کس د خو دا وایم چې 100% دا کرونا کېدی شي امین صدیقی هم دغه تاسو کړو چې څنګه پته ولګي هغه جواب تاسو ورکو سجاد حیدر وایي دا تر ډیر انسان کمزوري ولې محسوسوي د کرونا د جوړېدو وروسته تر ډیرې مودې پورې انسان کمزوری ولې وي دا کرونا خو ډیر دغه وایرس دی سیویر ډیزیز هم دی او دا پوره بدن خرابوي
نو دې د وجه نه د اکثر داسې بیماران یو څو هفتو بلکې څو میاشتو پورې خو چې د هغې د پیپړې نه خرابې شوي دا نور کم بدن ته چې زور رسېدلی دا وخت سره ټیک کېږي. ښه مجید ملک وایي زما اکثره مرۍ خرابوي. هغه خو بیا دا دی چې دته پته لګي چې اکثر زما مرۍ خراب وي نو هغه خو مطلب دا دی چې بیا چې کومه پورې ډېره تبه نه وي یا ډېر بدن یې نه خوږېږي نو بیا خو کرونا چانسز نه وي که نه هغه ته پته پخپله لګي چې زما سمټم هماغه رنګ دي چې څنګه مخکې شهزاد خان د پاکستان دی یو سیاسي تپوس یې کړی ډاکټر صاحب او زه فکر کوم ته په تکنیکی جواب هم ورکولی شي سیاسي جواب هم ورکولی شي وایي چې د کرونا نه ناجوړه شم مړ شم دا ښه کار دی که نه بېروزګاره یم او د لوږې مړ شم دا ښه کار دی. دواړه خوشي دي یو هم ښه کار نه دی خدای دې په دوی رحم وکړي خو رایټ نه زه وایم چې زما دې ته دا پیغام دی ماسک واچوئ او کار لمزئ او کور هم کوئ نه به د کرونا نه مرئ او نه به د بېروزګارۍ نه مرئ. ما خو دې ته وویل چې تاسو احتیاط کوئ روزګار کوئ نو دواړه کولی شئ او خدای دې یو محمد ریاض وایي چې کم کس کرونا نه ریکور شي ښه شي هغه بیا هم کرونا وایرس خورولو کې کردار لوبولی شي. هغه چې ته به ورته نه یي که نه څوارلس ورځو پورې نو بیا چانسز نه بیا ګرځېدی شي خو بیا ټولو ته نن سبا خو هر یو ته وایم ماسک به اچوئ هله به دا شی ختمیږي او کمیږي به. ماسک ډاکټر نظام مومند صاحب زموږ سره د امریکې د میډ سټار هسپتال ډاکټر دی دا وخت زموږ سره د فیسبوک په دې پاڼه کې نیغ په نیغه ملګری دی. کرونا وایرس په پاکستان کې وبا پسې واقعېدو ده په افغانستان کې پسې واقعېدو ده کوم رپورټونه چې راغلي د هغې تر مخه د مړو شمېر هم سیوا کېدی شي راتلونکې میاشت به نور هم سیوا وي او د اغېزمنو خلکو شمېره هم سیوا شوې ده. د دې علاوه د خبریالانو سره چې کوم خبرونه دي هغه دا دي یو شمېر خلک چې د کرونا وایرس د لاسه مړ شه د سټیګما په توګه د شرم په وجه حال نه وي چې د کرونا شوې ده یو بل خلک پټوي یو خبره دویمه داسې خلک مړ شو چې هغو ته کرونا شوې وه یعنې هاي فیور د 103 پورې تبی وه ټوخېده خېټه خرابه وه په سر یې درد و وجود یې ماتېده خو دی ډاکټر ته نه ته د دې یارې چې ډاکټر به ما په کرونا کې داخل کړي یا به ما کوارنټین کې هغه مړ شو یعنې داسې خلک مري په پښتونخوا کې په یو شمېر علاقو کې چې هغه ټیسټ پازیټیو یا نیګیټیو نه دی راغلی دا شمېرې ډاکټر صاحب داسې ویل کېږي چې لا نورې هم زیاتې یا سیوا دي. امریکا کې څنګه کنټرول شو کرونا اوسه پورې په ډېرو ریاستونو کې لکه نیویارک ورجینیا کیلیفورنیا په دې کې شمېرې په لاندې روانې دي دلته خلکو څه وکړل ډاکټر صاحب حکومتونو څه وکړل ځکه ولې کنټرول شو امریکا کې خو ډېر مرګونه شوي ډېر خلک اغېزمن شوي. بونیری صاحب د پېښور پاکستان پریویلنس چې دی پرون ما ټولو سره فیصل سلطان او نور چې کوم دي د ډینز اف ډفرنٹ میډیکل کالج هغوی سره خبرې کړې وې ما ښکاري داسې چې پاکستان کې نن سبا کرونا وایرس پریویلنس چې دی که نه د 20 نه 25 پورې دی لکه 20 نه 25 پورې دا د خلکو ته افیکټ شوی دی داسې د هغوی نه موږ ته معلومات راغله. امریکا کې موږ څه چلو کو امریکا کې شروع کې موږ ولې خراب شو امریکا کې شروع کې موږ ځکه خراب شو چې موږ ماسک نه کو ماسک هم نه اچو او ټول خلکو ته لکه مطلب دا موږ ته مخکې علم هم نه خو چې کله نه موږ ماسک ټولو خلکو شروع کړه دلته او سوشل ډسټنس یو بل نه لرې پاتې کېدل هم شروع کړه نو د دې د وجه نه اوس موږ امریکا کې تقریبا ډېر زیات کابو کو بلکې زه تاته وایم چې موږ سره به 200 پورې پیشنټ د کرونا اډمیټډ په هسپتال کې خپل هسپتال یادوم او اوس چې دي 200 تر رسېدلی دی نو د دې وجه هم دا وه چې دوی خلکو ماسکونه شروع کړو ټول او داسې اچي لکه د فیشن نه تا په 24/7 کور کې مچي بارې مچي بازار کې مچي خو نه شوې دا وایي که ته ماسک واچې که نه مطلب دا دی بونیری صاحب ته ما د مرګ نه بچ کې لکه نو ما ته خو پکار دي چې ستا ماسک په ما باندې ښه لګي او چې زه ماسک واچوم زه د تا د مرګ نه بچ کوم پوه شې نو په پښتونخوا کې دا یو قسم عجیبه غوندې کې سوچ دی چې لکه څوک ماسک واچي هغه ته ښه نظر باندې نه ګوري بلکې هغه ته خو پکار دی چې په ښه نظر وګوري د هغه د وجه نه خو ته ستا کور والا ستا بچي بچ کېږي نو ماسک واحده طریقه وه چې دې د وجه نه موږ امریکا کې دا شی کنټرول کو ماسک او دکانونه یا بازارونه بندول تړل لاک ډاون هم لکه بازار هغه خو لکه چې څومره افیکټیو ماسک دی که نه ایون زه دا وایم که ډېره مجبوري او ته دکان ته ځې او هغه نشي لکه مطلب کولی ته ماسک اچې او ستا هغه کسټمر چې راځي هغوی ماسک اچوي د هر وخت کې لکه لرې کې به نو چې کومه پورې دا شی چې وکړي نو ما ته وایي چې ډېر حده پورې دا بیماري کنټرول کېږي
ها زه اوریدونکو ته خاص کوم اوریدونکو وختي د موږ سره د سوالو بشمیره کې زیات دي ډیره مهرباني تاسو د پاڼه ک ګوره او تاسو واقعي په خپل وطن کې ګوره زه یو خبریال یم خو د مشرانو په حواله یو خبر تاسو کوم تاسو هر څړی د خپل وطن یو هیرو دی یو اتل دی هیرو اتل څنګه دی هغه داسې دی چې تاسو ډاکټر صاحب څنګه وویل چې په خپل ماسک ولګوئ تاسو د یو کس ژوند بچ کولو کې کردار لوبولی شئ یو کس ژوند چې دی څنګه چې د مسلمانانو ایمان دی یقین دی چې د یو کس ژوند بچ کول چې دی د پوره انسانیت ژوند بچ کول دی اوس تاسو څنګه هیروګانې دا پیغام که تاسو د ډاکټر نظام دا پیغام تاسو خپل ملګرو ته ولېږئ ورسوئ د ډاکټر نظام دا خبرې چې دي په دا پیج دا پاڼه چې شیر کوي یا لایک کوي نو دا هم تاسو یو رول لوبوئ په دې پروګرام کې په دې پیغام خپرولو کې دا کردار لوبوئ زه پوه نه یم پروډیوسر صاحب چې تللی دی ځکه چې ما ته ښکاري نه ډاکټر صاحب په سکرین باندې ښکاري خبرې زه کوم د وختي راسې ما ته دغه آواز هم نه راځي یا بټن بیا بنده شوی ده پوه نه یم پروډیوسر صاحب تاسو زما غږ اورئ نو داسې بونیری صاحب یو دوه خبرې زه نورې کول غواړم د ټریټمنټ باره کې چې هسپتال کې خاص کر زه د ډاکټرانو ته هم چې دی خلکو ته چې کم سیویري نو دوی ته دا بلډ ټینر ورکول پکار دي شروع د وینا نرمول بلډ ټینر د وینې د نری کولو یو دوايي او دا مونږ دلته کتلی دي چې کم بیماران دا یا مودریټ لکه ډیر لک سخت شي دوی ته کشرونه شروع کې نو دي ډیر زیات ښه اثرات دي ولې چې موږ ته داسې ډېر بیماریان داسې راډو چې هغې وینه بندېږي یا کلاټ کېږي هغې کې نو که دا بلډ ټینر دوی مخکې نه شروع کړي نو دې سره هم دا بیماریانو ډېر زیات بچ کېدو چانس دي فیصل عمر وایي چې زه په یورپ کې ما دلته څوک هم ماسک نه اچوي بیا هم په یورپ کې حالات کنټرول شو قابو شو زموږ په هېواد کې سیوا کېږي د دې څه وجه ده ریزن دا دی چې یورپ کې چې کم وخت کې پیک راغلی چې کم ځای کې کم وخت کې بیا پیک راغی نو هغې کې ماسک اچول ډېر ضروري دي او دا واحده طریقه ده سوچل بله لاره نشته زه خو دوی ته دا وایم چې په چین کوریا وغیره هغې کې چې کوم سپریډ یا زیاتوالی رانغی د هغې وجه هم دا وه او موږ ته اوس ډاکټر صاحب عبدالله افریدی وایي چې صاحب خلک وایي چې چا شراب څکلي وي یا د خنزیر غوښه خوړلې وي هغه حق پې مري هغه پې خامخا مري د خنزیر غوښه دا ساینټیفیک دغه شته حواله چې د خنزیر سور غوښه چا خوړلې وي یا شراب څکلي وي هغه به خامخا مري ونیسه بس نور مم خپه کوي د دوی باندې یو عذاب راغلی دی پکار دی دا خبرې پریدي او حقیقت ویمني او هغه نور خلک خبر کی دا پروپاګاندا کمی کی نو زه به څه ووایم بس خدای دې موږ ټولو ته بس پوهه راکړي نه تاسو جواب د دې داسې وایي چې د خنزیر غوښه خوړل یا شراب څکل د کرونا د بیمارۍ سره هیڅ تعلق نه ساتي چې شراب څکلي وي نو هغه کرونا که ورته وشي کېدای شي مړ شي ځکه چې د هغه عمر فیکټر یا نور فیکټرز یا نور حوالې پکې کېدای شي او دا سیم چې سړی شراب دا سیم چې د چا شرابو کارخانه یو هغه شراب سره به هم خرڅوي خو هغه ته کرونا ونه شي ځکه چې هغه احتیاط کړی وي ګویا شراب سور د دې سره تعلق نشته که مسلمانی که کافری که کوم مذهب سي دې سره نه د مذهب تعلق شته نو سره د شرابو تعلق شته نه د خنزیر غوښه ده پوه شي دا به ټولو ته کېږي او موږ ټول انسانیت موږ ټولو ته پکار دی چې یو ځای شو دین مذهب دا خپل ځای باندې دا اوس یو جنګ دی هغه د عیسایي که یهودي او که مسلماني دا ټول یو ځای کېږو به او دې وبا نه به په دې طریقه ځان خلاصوو پروډیوسر صاحب کما په سکرین لګراولي زه یو دوه خبرې کوم معلومات ډاکټر صاحب تاسو زه تاسو نوم کوم خو زه غواړم چې په سکرین راشم نو زه بیا یو څو خبرې چې دي هغه د خپل لیدونکو سره وکم یو دا چې کچري داسې وي ګوره که تاسو داسې تشبیهات فرضي مبالغه کیسې چې دی هغه کوي نو که مسلمانان یې او ایمان وي او دا خبرې کوي نو تاسو بیا دې ته سوچو چې د خدای کور مکه معظمه ولې تر څو میاشتو پورې تلل شوې وه په مکه معظمه کې بیا تراویح ولې نه کېدې تاسو د خوږ نبی حضرت محمد پیغمبر صلی الله علیه وسلم روزه ولې تړل شوې وه څه کالې حج امر ولې نه کېږي په دنیا کې د جامع الازهر د ایران د اسلام آباد د مصر د شام د فلسطین د ملیشیا د ترکیه امامان مذهبي مبلغین یا غټ عالمان داسې ولې نه وه تاسو په داسې کولو سره ډاکټر صاحب اوس دې جواب وایي تاسو په داسې کولو سره د خپل ګاونډي د خپل کاکا د خپل مور د خپل پلار د خپل تربور د خپل کلیوال د خپل
خوږ مسلمان رور ژوند په خطر کې اچولی شي چې دا قسمه خبرې کوي. دویمه خبر دا کومه ډاکټر صاحب اکثره ما اوریدلي دي چې په افغانستان کې په پاکستان کې خلک وایي کلونجي وخوره، څاروه څیزونه وخوره، نسوار واچوه، حکیمي علاج وکړه، شهد وڅښه، ته به ورسره ښه شې. ډاکټر صاحب دغه ټول خلک چې دا قسمه مذهبي فکر سره دا خبره کوي او بله دا چې حکیمي دوايانې چې دي د دې دا ورکوي، دې ته په څه وایه؟ ګوره بونیری صاحب دې کې څه داسې چیزونه دي چې هغه خو که ته استعمال کې نقصان یې نشته، کېدی چې فایده لکه کلونجي شوه یا داسې څه شنې چای شوي وغیره شهد شو، نو د هغې خو څه نقصان نشته، خو داسې څه موږ سره ساینټیفیک ایویډنس نشته چې دې سره د کرونا بیمار ټیک کېږي. ټیک شو. بل دا دی چې د نشې چې کوم دا یادوي نسوار یادوي، نو دا خو لکه د کرونا نه بغیر هم نقصاني دی او کرونا سره خو به زیات نور نقصاني شي، نو دا شیدونه خو بالکل نه دی پکار. نو بلکې دا خو زه وایم چې حکیم ته بونیری صاحب یو بل اهمه خبره کومه، زمونږ حکیمان چې کوم دي خاص کر دا دوی سټیراید والا ټیبلټ ډېر زیات استعمالوي، هغه موږ ته پته نه وي خو هغه سټیراید ټیبلټ یو کرونا کې سټیراید ټیبلټ په هغه خلکو ته چې چاته ضرورت نه ارلی ورکینګ دا نقصان دی. نو که حکیم ته لاړ شي هغه ول هغه پاوډر ورکي، او ما ډېر داسې کتلی چې هغه پاوډر کې سټیراید دی، نو هغه خدا دی چې هغه به د ډېر زیات نقصاني وشي. ها دو مهم تاسو یو ام شیر صاحب دی، ام شیر صاحب وایي چې خوب په دې کې څه کردار دی، خوب کول کم یا زیات؟ چې څومره آرام کې وایرس هغومره ډېر امیون سیستم دی ښه کېږي او ستاسو صحت به زیات بهتر کېږي. فضل ارمان د دیر نه لیکي چې زه بار بار کرونا ټیسټ کوم بیا پازیټیو راځي، خو زما هیڅ قسمه سمپټمز یا دغه چې دي اثرات نشته دی. نو هیڅ ضرورت ورته نشته دی چې بار بار کوي. زه خو نه پوهېږم چې ولې بار بار کوي، چې داسې څه کاروباري یا بندش پې نه وي نو دته نه دی پکار چې بار بار یې کوي چې کومه پورې سمپټمز دي. حمید خان وایي چې what about the use of hydrochloroquine? And second question, if someone is infected in a home and he is isolated, do the rest of the family members need to take medicines? No, دا ټوله غلطه خبرې دي. انټي ملیریان هایدروکسیکلوروکوین یو تم نه دی پکار، دلته یو پروفایلیکسیک یا داسې میډیکیشن نشته چې هغه ته وخوري تا به د کرونا نه بیماری نه بچ شي. واحد شی دی ماسک اچول، لاس لرې کول، دا د میډیکیشن دی. تا ماسک واچو دی مطلب دا شو چې 90-95% ته د کرونا نه ځان هم بچ کو، نور هم دې بچ کړه. نور داسې میډیکیشن نشته. هایدروکسیکلوروکوین خو بالکل مه استعمالوئ. انور وی انور something انور معنی نوم خطا شو. شاه انور وی چې شاه انور صاحب وی چې شاه انور صاحب وی چې کومه وینا ګروپ بلډ ګروپ چې ورته وی دا وایرس تاسانه دا کومه ګرانه داسې پکې فرق چته شوی د کار شوی د اوسه پورې میډیکل ساينس په یو کلاس تحقیق کړی ډاکټر صاحب. خلک وای داسې خو لکه it doesn't make any sense او نه evidence based دی، او په دې باندې انسان ته دا سوچ نه دی کول پکار چې ما بی پازیټیو دی نو ما ته وایرس باندې کیږي یا ای بی نیگیټیو دی. نو دا ټول خبرې چې دی دا وسه پورې پروون نه دی، لکه موږ ته صحیح معلومات نه دي، اتنټیک نه دي. نو زه په دې باندې خلکو ته دا نه وایم چې داسې یو ګروپ دی چې هغه ته دا بیماری نه کیږي. ټولو ته کېدی شي او ټولو ته سیویر هم کېدی شي بیماری چې دا چاته هم کېدی شي. ولایت خان وایي چې افیم خدي یو حکیم وایي افیم خوړل پکار دی. افیم نه دی خوړل پکار. افیم خلک ټوخي ته خوري، خو لکه چې ډېر ټوخي نو چې کم دی کې هغه د ټوخي شربت ولې نه استعمالوي چې افیم خوري. خان محمد وایي چې ډاکټر ورته ویلي چې د الټراساونډ د مزه یو ټکی د لګي او وځ دمو دروغ دی د کې حقیقت نشته. خو بیا متطلب یم چې کوم تاسو کور کې بیماران سختي کې داسې مو وي هسپتال ته به داسې علاجونه داسې ټیسټونه شته دي چې هغه تاسو د خپلوانو ژوند بچ کی. نو دا یره چې موږ به کوارنټین کی یا دا یره چې دا الته علاج غلط کیږي هسپتال کې زیات بیماری کی، دا ټول غلطي خبرې دي. نو خپل ژوند او د خپلوانو ژوند کو خوخي نو چې کله دې بیماری ډېر نو خامخا پکار دي.
صحبت خان او خالد خان ته پوس کړی د تاسو وخت ډیر خلکو کو ما ډیر تاسو چې دا جوابونه واغستل او ډیر بیا کوي ګرمه ساده سره ته ډاکټر صاحب د جواب ویلو هیڅ تعلق نشته د دې موسم سره بل دا یره د چې په یخنۍ کې د څه واجی وجه چې په یخنۍ کې خلکو یخنۍ مو شي نور بیماری مشي دا شک د نو باسي دا ډېر حقيقي بیماری ده او خطرناک بیماری ده فرید احمد وایي چې زه د کوټینه زموږ پښتون دا چې سړی او وخت تفوز زمانہ لاړو د مدافعت کیسے مضبوط हो सकती محمد وایي چې افسوس چې خلک احتیاط نه کوي قوت مدافعت څنګه ګوره چې کم خلک چې نن سبا سیګریټ سکینو هغه ک بند کینو دا غي ډیر زیات ښه اثر دی یو دا بل د دې بیماری کې مونږ وایي چې وایټامین سی چې کم دی 1000 ملي ګرام دا شروع کوي د سره او انټي وایرل افیکټ دی زنک چې دی زنک یو بل وایټامین دی 220 ملي ګرام ټابلیټ دا خور چې کنه بلکې نور ملټي وایټامین کو استعمال کینو هغه سره دغه کیږي نو ان هیلثي چې کا ډایټي وزن چې چا ډیر زیاتی نو هغه د خیال وکړي چې مطلب وزن کم کی نو هغه سره ډیر کافي شوګر چې د چای نو هغه چې شوګر کنټرول کینو دا هغه سره د امیون سیستم زیات مور ډیولپ شي او سترونګ شي دوه خبره تاسو کړې وایټامین سی یعنی یو دا چې 1000 یا 1000 ملي ګرام واخلي یا زنک واخلي چې یو سړی لاړ شي دکاندار ته هغه ته د ډاکټر د پرچی ضرورت شته د کرک په غر کې هغه بسنګ اخلي وایټامین سی بسنګ اخلي او زنک بسنګ اخلي ډاکټر صاحب دا خو دکانونو کې ملاويږي پاکستان کې خپه آرام پرسکرپشن هیڅ ضرورت نشته بلکې ټول ملټي وایټامین والی او شربت سربکسټي وتالته وي ډېر نور نمونه دي نو هغه کوم دای وایټامین سی می او هغه کې زنک می په نن سبا کې د مالټو موسم دی ماته خو پته نشته نو مالټي دی خوري هغه کې ډېر زیات وایټامین سی او زنک هم وایټامین سی دی نه زنک یو بل خپل وایټامین هغه دی کنه هغه ملاويږي التم ملاويږي او د ټول ملټي وایټامین کې زنک هم شامل دي دا یو ډیفرنٹ وایټامین دی کزین چا سره نه هغه سمېوا د شیخ ولشي دا کې دایم کار شي ټول کم فروټ دا ټول فروټ چې کم دي کنه هغه کې خو دومره مقدار کې نه چې څنګه وایټامین سی په مالټو کې نو زنک دا ملټي وایټامین ټابلیټ چې وانه نو هغه کې به ډیر زیات مقدار ډاکټر صاحب پروګرام فکر کوم ډېر وخت شروع خلکو کتو د ډېر مهرباني فیصل عمر وی چې ډاکټر صاحب د ویکسین څه صورتحال ده هغه جواب دی ورکو تر اوسه پورې ویکسین نه جوړ شوی مهرباني نور رحمان سلامونه کړی دي دا وړ ته فیصل صاحب تاسو جواب ول شو بشیر رحمان د سعودي عرب نه وی چې په سعودي عرب کې خلکو ته بخار او الرجی وي ډېر زیات داغه لپاره سب کول پکار دي ډاکټر صاحب داغه جوابونه هم ډېر ویل طاهر خان د سومت خان وطن دوست سلامونه کړی دي د مهرباني مهران خان وی چې شلتالو تاسو چې کله دغه خبره کوله د زنک د دوی شلتالو په کار چې خلک خوري شلتالو فروټ خو نن سبا هغه ارزان هم دی او اویلیبل دی فروټ خو ټیک دی خو زما خل د کوي داسې نظام الدین شنواری which is salam to all if you say if someone is infected with COVID-19 and they get better is there any chance to get infected again دوباره متاثر کېدای شي وکړ ډېر کم چانس دي ډاکټر صاحب ته ټولو مهمه مشوره تاسو د پروګرام کتونکو لور اوریدونکو له څور کول غواړئ اخري خبره زه دا وایم خپل عوام ته چې ماسک واچوي او په صحیح طریقې واچوي هر وخت بیا واچوي 24/7 مخکې 2-3 هفتې دي دا دي ته دا نه یم چې تاسو اته میاشتو کوم پورې ویکسین نه راغلی زه دا ورته چې 2-3 هفتې دي د کې دا بیماری ډیره زیاته خوره شو او د کې ډیر زیات پیک راغی کدا مخکې 2-3 هفتې دوی احتیاط وکړو نو دا مونږ ډیر زیات غټي تباہی نه بچ شو بل دا خپل پولیټیکل لیډرز ته ویم چې تاسو لکه پکار خداوي چې تاسو د دې رول ماډل دوی تاسو الټا لګیای یو زګورم دوی یو ماسک نه چې بل ریلیجیس لیډر ته خپل مولایانو ته ویم په جمعات کې تاسو لکه یو سپیکر کې اذان نمک کې روسته تاسو د خلکو ته دا وایي ماسک واچوي دا تاسو ریلیجیسلی دا تاسو داغه د ډیوټي ده نو که داسې مونږ ټوټل په دې شی باندې کنسنټریټ کو ډیر زرم دا ماسک اچول شروع کړو نو مونږ به ډیر غټي تباہی نه بچو دا وایس په بل کې ډیوه دا پروګرام تاسو د ډیوه په فیسبوک باندې وکړو تاسو د یوټیوب او په ویب سټ هم کته شي دا پاڼه تاسو خپل ملګرو سره شیر کړئ شریک کړئ نو په امریکا مډ سٹار
هسپتال کې ډاکټر نظام مومند صاحب دا مشورې چې دي دا به تاسو نور ملګري هم اوري او زه فکر کوم دا مشورې که څوک اوري د ډېر حده پورې د ډېرو سوالونو ځوابونه پکې ورکړی شوي دي. تاسو په پیښور کې په ابټاباد کې په پنډۍ کې په ګجراواله کې یا په چیچاوتنه کې که ډاکټر ته لاړ شو 10,000 روپۍ ورکوي نو کېدای شي همدغه مشوره درکوي کومه چې ډاکټر نظام مومند صاحب تاسو ته مفت درکړه ځکه چې تر اوسه پورې د دې کوم علاج نشته دی. خلاصه د دې پروګرام دا ډاکټر صاحب وایي ماسک یعنی خوله پټول پوزه پټول ډېر مهم دي او انسان 95% یعنی په سلو کې 15 کم 100% چانس دی امکان دی چې ته د کرونا نه بچ شې که ته په اسلام آباد کې دکاندار یا په ګجراواله کې د ټرکټرو کارخانه لري دا سره خلک ملاویږي اس پروا نه کوي خو ته ماسک ولګوه لاس وینځه. دویم ډاکټر صاحب دا وایي چې دا څوک غواړي چې خپل قوت مدافعت سیوا کوي نو تاسو داسې شیان خورئ لکه مالټا سنترا یا نورې میوې که تاسو دا نشئ خوړی نو تاسو لاړ شئ په بازار کې ځان ته واخلئ وایټامین سی دا ځان سره ولیکئ وایټامین سی ډاکټر صاحب وایټامین سی 1000 وایټامین سی او زنک تاسو واخلئ تاسو بهتر کېدای شي. های ریسک مریضان یعنی هغه مریضان چې د چا زیات امکان دی دا وایرس په مړه کی هغه دادي د چا چې ټوخی دی د چا چې سینه خراب ده چا چې پړپوس خراب دی څوک چې غټ دی یا سورب دی کم ته چې منګه فربم وایو یا ورته سورب وایو یا بیا دغه نور په خوانې ناروغي دي په کار چې دغه کس دی هغه انتهایی امکاني توګه باندې پټ یا لري وساتل شي په دې ورځو کې که د چا د زړه ناروغي ده که چا خېټه خرابه ده که چا د ساه ناروغي ده که چا شوګر دی که چا بلډ پریشر دی یا عمر سیوا دی هغه کس دی جنازو له نزي هغه ابۍ دی د خپل خپلوانو په کوجنو کې شرکت نه کوي هغه ابۍ دی د خپل نوسي سنتو له نزي دغه ابۍ یا بابا ناروغه دی ډاکټر نظام مومند سی وایي امکان دی 100% امکان دی چې دا وایرس دی وي او بیا مړ شي. ډاکټر نظام مومند صاحب ډېر مهرباني چې موږ ته مخ راکړو په دې پروګرام کې او زموږ د اورېدونکو سوالونو ځوابونه ورکول. مننه بونیری صاحب. ډاکټر صاحب ډېره مهرباني خپل خیال ساتئ ګران اورېدونکو زه رحمان بونیری نو اوس غواړم اجازه د خپل ملګري ارشد علي سره خپل خیال ساتئ په مخامخ.